ډونالډ ټرمپ دنیا په افغانستان کې زموږ حماقتونه ښه سم ولیدل. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې افغانستان کې د امریکا له شرمه ډکې ماتې ایران، چین، شمالي کوریا او روسیه زړور کړي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله دې مرکه کې ویلي ټولې نړۍ موږ ته کتل چې په افغانستان کې مو څه حماقتونه وکړل. د په خبره هغه تېروتنې چې امریکا په افغانستان کې وکړې ټولې نړۍ ولیدلې او دا خو واضح خبره ده چې زموږ کمزوري او تیښته یې ولیدله. ټرمپ وایي نن چې په اوکراین کې کوم وضعیت رامنځته شوی، زمینه یې میاشتې مخکې بایډن په افغانستان کې برابره کړه او روسیې ته یې روحیه ورکړه چې نوموړې تمه وښودله چې روسیه له سختو بندیزونو سره مخ شي او دغه هیواد له اوکراین وتلو ته اړ کړی شي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.